السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، که څوک په انګلیسي باندې نه پوهېږي او یا د انګلیسي میسیج ورته راشي نو هغه دی غواړي چې پښتو ته یا فارسي ته واړوي، نو ډېره اسانه طریقه یې زه درښیم او د ویډیو کې تر اخره پورې تر ویډیو کې شروع کېدو مخکې که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي ویډیو سره لایک کړئ او شیر کړئ تر څو نور دوستان هم له دې چې فایده واخلي. نو زه اوس برنامه ته ښیم، نو دغه برنامه چې تاسو وینئ نو دا به له پلی سټوره اوس ما را ډاونلوډ کړی دی. تاسو به یې له پلی سټوره یا له ګوګله یا له پروژګار چې را ډاونلوډ کړئ ډېر په اسانۍ سره. نو کوم علامه چې تاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ د دې شکل اوله سر دا رقم راځي. اوس ما دا فعاله کړې ده، ګوره اول به دا په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړئ دلته به له تاسو سره بنده وي، دا به داسې خلاصه کړئ. چې خلاصه مو کړه په اول ځای کې به تاسو انګلیش راوړئ، په دویم ځای کې که تاسو غواړئ پښتو فارسي هم راځي، پښتو هم پکې راځي. نو زه غواړم چې پښتو راولم، نو دلته به پښتو راولئ. نو اوس دلته له ما سره علامه پیدا شوه، ګوره له ما سره دا علامه پیدا شوه. نو زه اوس فیسبوک کې ګورم چې کوم نومان چې په انګلیسي باندې دي هغه ما ته پښتو رړی. ګوره زه اوس دا ګورم دا لیکنه تاسې وینئ دا ما ته پښتو باندې رړی. نخلي ګوره دا یې په پښتو باندې راوړوله. دا کوم د انګلیسي لیکنه چې تاسې ګورئ دا یې ما ته په پښتو باندې راوړوله. ډېر په اسانۍ سره دغه رقم که په وټساپ کې په مسنجر څوک میسیج درته وکړي نو دا تاسو ټولو ته که په انګلیسي درته وکړي نو دا تاسې پښتو ته راوړولی شئ په اسانۍ سره.